بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ التکویر هر سړی به په ورځ د قیامت باندې هغه خپل اعمال ورته حاضر شي او پاغي به پوه شي، پته به ورته ولګي چې دا عمل ما کړی او دا صحیح او یا غلط و. اوس غلط ته خلق صحیح وایي، کفر ته خلق اسلام وایي، خو به حالت ته پته ولګي چې دا ما څه ویل دا اسلام او کدا کفر و. دا ما چې څه ویل آیا دا توحید سره منافی او کنه توحید سره برابر و. آیا دا ما چې څه کول آیا دا د پیغمبر د طریقې سره برابر او کدا غي مخالف. اوس خو دلایل په لحاظ باندې لا په خلق کې دا بیا غوي، لیکن که میدان ته مسله رااله یو دلیل څوک په نشي پیش کوله، یو دلیل هغه جدا مسله ده، خو ان ته هر چا ته پته ولګيږي چې ما دا کار کاو آیا دا د سنت طریقې موافق او که خلاف، ما دا خبره کوله دا د توحید سره مناسب وکنه، دا خبره ما سره الله اوس بني کنه مني. علمت نفس ما احذرت، پته ورته ولګيږي. دا اصل کې د صورت مرکزی مسلم دقه ده. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی، همیشه مهربان دی. شروع کو اذا الشمس کوورت، تکویر وای اصل کې د پټکی ولتا، پټکی چې په سر باندې تړي د سیتاو راتاو کی، نو کله چې دانور راتاو کړی شي د پټکی د ول په شانتا راغون شي. و اذا النجوم انکدرت، او کله چې ستوري بینور کړی شي رڼا ته واخستل شي. شاته ورپسې صورت کې وای توریدل خو په ځای پردا ان قدرت لاندې براول ویږي، نه دغه صرف تورواله ویل. و اذا الجبال سيرت، او کله چې دا غرونه روان کړی شي. و اذا العشار عطلت، د عربو په نيز باندې د لسو میاشتو بلار به اوخي دا ډېر زیات قیمتي وي، او دا غي په مالونو کې د ټولو نه محبوب مالم دغه و. لیکن چې کله د قیامت حالات راشي نو خلق به د محبوب مال نه غافل شي، ځکه بیا پته وته ولګي چې مال څه په کار نه راځي. دی وخت کې خو ته قیمتي ښکاری، خو هغه وخت کې بیا ورته بیکاره معلوم شي، نوم د سی پری خود لشي. و اذا العشار عطلت، او کله چې د لسو میاشتو بلار به اوخي معطل پری خود لشي. و اذا الوحوش حشرت، او کله چې زنګلي زناور راجه مکړی شي. د دې دوه توجیه خلک کوي. یو توجیه دا اوس خو زنګلي زناور د انسانانو نفرت کوي، او انسانان د زنګلي زناور نه نفرت کوي، د یو بل خواله نه ورزي. که ورزی په هغه صورت کې ورزی چې انسان د سره د اسبابي چې داغه په مرګ پسې ګرځي، او یا هغه موقع پیدا کړي چې د انسان وخر نو یو د بل خاله ورزی، لیکن د مینې او د محبت په شکل باندې، د اطمینان او د تسلی د حاصلولو په شکل یو بل خاله نه ورزي. خو کله چې د قیامت hebat راشي دغه نفرت کوونکې زناور دا به انسان خاله راشي، داغه په څنګه کې به ودرېږي. دویم و اذا الوحوش حشرت، کله چې زنګلي زناور راجمع کړی شي دا غوي حشر را پابه سوي شي، لکه مخکې ما ویلا مظلوم به ظالم نه بدلا واخلي به بخاور شي. دریم قول پکې دا دی چې حشر د زنګلي زناورو هغه عبارت ته د مرګ نه. و اذا الوحوش حشرت، کله چې زنګلي زناور مړ کړی شي. دا درې توجیه پکې دي، خو یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې به الله دوی را پاتې هغه خکرور نه به بیخکر ولا خپل بدله واخلي، بیا به څه شي پناه بشي او خاوري بشي. و اذا البحار سجرت، او کله چې په دې سمندرونو باندې اور بل کړی شي، ځکه دا سمندرون دا وبو وس خلک په وبو اور وجني، خو به دا وبد پېټرول په شان تور واخلي. دا یو معنا ده. او دویم وایزل بحار سجرت، کله چې دا سمندرونه ګډ وډ شي څنګه وس خوګ او تاریخ مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان،
سورۃ الرحمن کې تیر شو دواړه یو ځای روان دي مېز کې پرده دی یو بل باندې نه وراوړي لیکن چې کله قیامت را نږدې شي نو اذل بحار سجرت دا خوګ په تاریخ ور واوړي او تاریخ په خوګ را واوړي دا بس رګډ وړ کړی شي و اذا النفوس زوجت او کله چې نفسونه جوړه کړی شي د دې څه مطلب دی د دې یو دا چې روحونه د نیکانو بندگانو علین کې د تنه په خاورو کې پرته ده د بدانو روحونه په سجین کې دي او تنه په خاورو کې پرته ده نو دا روحونه به د خپل بدنونو سره یوځای شي وایذ النفوس زوجت دیم وایذ النفوس زوجت مؤمنان به د مؤمنانو سره شي کافر به د کافرو سره شي د هر مسلک والا د هر رائے والا د خپل رائے والا سره جوړ شي يهود د يهود سره نصارا د نصارا سره هندوان د هندوانو سره سکان د سکانو سره مؤمنان د مؤمنانو سره وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ او کله چې هغه ژوندۍ خخ کړی شي په خاورو کې داغې نه تاسو کړی شي عجیب خبره ده ژوندۍ ما او تا خخ کړی دي او تاسو داغې نه کوي عجیب خبره ده اصل کې مقصد په دې آیات کې ملزم کول دي د دې ژوندۍ خخون کو پرې د جنکې په خپل په اقرار وکړي به بد انکار څه خبره نه دا باندې شي ویلې چې مان لري کړی زکه تاسو راغې نه کوي دنه تاسو نه کوي چې تا دا ژوندې خخ کړی وکنه وا هغه نه تاسو کې ته ولې ژوندې خخ کړی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کله چې د ژوندې خخ کړی شو جنکونه پختنه وشي چې بِأَيِّ ذنبٍ قُتِلَتْ په کومه ګناه دا وځل شوی د دې جرم راته وخوي ستاسو څه جرم چې د تاسو ژوندې په خاور اوس پارلې وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ او کله چې پاڼې خوري کړی شي مراتن عمل نامې دي وَإِذَا الصُّحُفُ کله چې پاڼې معنا عمل نامې خوري کړی شي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ او کله چې د اسمان نه سرمن اوويستلې شي لکه څنګه چې سړې د ساوی نه سرمن وباسي چې دینه خلق سرمن وباسي کنه د قصب الله رب العزت دې اسمان نه سرمن وباسي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ او کله چې جهنم بل کړی شي یا تیز کړی شي دواړه ترجمه تفاسیر کوي سُعِرَتْ بل کړی شي سُعِرَتْ تیز کړی شي تیز لمبه چورته وای لمبه کړی شي وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ او کله چې جنت جنتیانو ته راځي کړی شي علمت نفس ما حضرت پوها بشي هر نفس فاغ عمل چې حاضر کړی وي فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس خنس پټیدون کې روسته د ښکارا کېدونه آلتا سر راښکارا کی داسي د شپې راښکارا شي دروازه پټ شي جوار روان کنس پست ظاهر کېدل نه د شپې پست ظاهر کېدل نه په خپل زینو کې نو الله فرمای فلا دا څنګه د فکر اقسمو بالخنس قسم کوم په پټېدون کو ستورو باندې الجوار چې روان دي تیز تون کې دي الکنس کنس دو معنی دي یو په معنا د آرام باندې او دویم خکارا کیدون کی د شپې یا خکارا کیدون کی په خپل زینو کې واللیل اذا عسعس او دارنګي قسم می دی پشپا باندې اذا عسعس کله چې شاکی نو شاکی سار د مالی او اذا عسعس معنا دا هم کوي کله چې را مخامخ شي نو را مخامخ کیږي بیګار مازیګر د مخې نو الله فرمای زما د قسم پشپا باندې چې کله شاکړي او زما د قسم په مشپا باندې چې کله مخ را واړی والصبح ذات نفس او قسم دی په صفا باندې چې کله سا واخلي انه لقول رسول کریم یقینا دا قران پیغام دی د استاد عزتمن ذی قوت خاوند قوت عند ذل عرش مکین پنیز د مالک د عرش باندې
مکین مرتبه والا دی متعین منل شوی دی سما التا امین امین دی امانتګر دی هیڅ وحی کی په هیڅ کار کی خیانت نه کوي ذی قوت خاوند طاقت ته ذی عند ذلال مکین پنځ مالک د عرش باندې مرتبه والا دی متعین سما قبول کړی شوی دی منل شوی دی التا امین امانتګر دی وما صاحبکم بمجنون د واسطی بیان وک اوس د پیغمبر بیان کوي وما صاحبکم بمجنون نه د ملګر استاسو بمجنون لیونه ولقد راو بالافق المبین او دا فکرونه کوي چې دا خبره ورته شیطان کړي او د پیجندل نه واسطه پیجندل دا ولقد راو بالافق المبین او یقینا لیدلو دی پیغمبر دغه واسطه لرا دغه جبرئیل لرا په کناره ښکارا باندې وما هو علی الغیب بظنین او د سیم نه دا چې ما ورته وحی کړل هغه پټه کړی دا وما هو علی الغیب بظنین او نه دا پیغمبر په وحی باندې بظنین بخیل کنجوس وما هو بقول شیطان الرجیم او نه دا قران وینا د شیطان نټلی شوی فاین تذهبون نو کوم طرف روان استئ حق قران ته بیانېږي نو دا کوم طرف ته تاسو روان شوي چې قران پرې دی او تاویل مولوی ببلال پر روان دي بلانکی ویل دا ماده شو کړه واغله شو کړه راشه قران ته کینه قران سوای ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قران مگر یاداشت د پاره د مخلوقات لمن شاء منکم من یستقیم خدا په کې شرط الله ولګاو لمن شاء منکم دا غچا د پاره چې غواړي منکم نه تاسو نه ان یستقیم چې برابر شي یا پنی غلار روان شي دا هغه چا د پاره چې څوک پنی غلار تل غواړي او چې سړی کوګ دی په کوګ غلار روان دی داغه د پاره دا به اس حیثیت نه لري لمن شاء منکم داغه چا د پاره چې خو خوي منکم لتاسنا ان یستقیم چې پنی غلار باندې روان شي وما تشاؤون او نشي غوښته تاسو الا یشاء الله مگر دا چې الله وغواړي رب العالمین چې رب د مخلوقات وما تشاؤون الا یشاء الله تفاسیر دې توجیه سکی انسان الله طرف ته متوجی شي نو انسان ته الله استقامت ور نصیب کی او دارنګي سیده لار باندې روان کی خو چې توجه الله طرف ته نه کوي به الله سره پروانه ساتي وایي چې کوم طرف ته زیزا نو ولله ما تولى ډیره غټه فارمولا الله دا کله نو ولله ما تولى کوم طرف ته وړل ته ورواړي